سلامونه دوستانو، اوس که په یوټیوب کې هره ویډیو وي، فلم وي، سریال وي، تاسو یوازې په څو ثانیو کې کولی شئ هغه پښتو ژبې ته واړوئ. هغه که په هره ژبه کې وي، که په انګلیش کې وي، که په هندي کې وي، که چینایي ژبه وي، هغه که هره ژبه وي، تاسو کولی شئ چې په یوازې څو ثانیو کې هغه پښتو ژبې ته ترانسلیټ کړئ او ورته یې ترجمه کړئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته همدغه مکمله طریقه در وښیو. مثلا تاسو راځئ په یوټیوب کې یو فلم سرچ کوئ او همدارنګه که تاسو کومه مناظره وي یا بل کوم اسلامي معلومات وي دا تاسو ته ښکاري او یا هم د انګلیسي ژبې د زده کړې کومه ویډیو وي هغه هم تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره او په څو ثانیو کې هغه پښتو ژبې ته را ترجمه کړئ. نو د دغه اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو پلی سټور ته راشئ او دلته په سرچ برخه کې به تاسو ورته ولیکئ چې لینګو ټیوب اپس. کله هم چې تاسو ورته دغه ولیکئ دغه یو به تاسو پکې انتخاب کړئ او له دغه ځای څخه به یې ډاونلوډ کړئ. ښه نو دلته ډاونلوډ شو، انسټال هم شو، له دغه ځای څخه یې اوپن کوو. هغه کوم سیټینګ چې مهم دی ټول تاسو ته درښیو. دغه به تاسو اوکې کړئ، همدارنګه دغه به تاسو دلته فورین لینګویج درته لیکلی دی، په دې کې به تاسو انګلیش ورته انتخاب کړئ، مثلا هغه ژبه چې تاسو غواړئ له هغې څخه ویډیوګانې ترجمه کړئ. په دغه لاندې ځای کې زه ورته پښتو انتخابوم، دلته به راشئ پښتو ژبه هم پکې شته ده او دلته به تاسو ته انګلیسي انتخاب شي، بعد له هغې دا بیا هم نیکسټ کړئ او بیا دلته هم په اوکې باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا اوکې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به یوه بله صفحه را خلاصه شي. په دې کې ډېرې برخې دي، دغه د لیبرري برخه ده، همدارنګه د هوم برخه ده. تاسو کولی شئ په دې کې ویډیوګانې هم سرچ کړئ، مثلا دغه ځینې ویډیوګانې چې تاسو ته درکوي دغه ویډیو ده، مثلا زه غواړم دغه پښتو ته ترجمه کړم او دغه اواز ما ټول ورباندې صفر کړی دی تر څو ماته کاپي رایټ ورباندې رانه کړي او دغه هم سټاپ کوم په اوله کې د سب ټایټل ترانسلیټ او دغه به ترجمه شي. بیا به هم دغه اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو درښیي په ډیر فاصح ډول او په ډیر یو ښه ډول سره دغه ترجمه کیږي او په دغه ځای کې هره خبره چې کوي تاسو ته ښکاري په ډیر یو ښه ډول سره ترجمه کوي او هلته چې په انګلیش کې کومه خبره کیږي دلته په پښتو کې تاسو ته لیکل کیږي. نو دې نه تاسو کولی شئ ډېره زیاته ګټه واخلئ، مثلا تاسو کوم یو انلاین کورس تعقیبوئ یا هم نورې ویډیوګانې چې دي تاسو یې په یوټیوب کې ګورئ یا تاسو کوم فلم ګورئ په یوټیوب کې هغه ټول کولی شئ په همدغه باندې ترجمه کړئ او په ډېر ښه ډول سره هغه که د هرې ژبې ویډیو وي صرف هغه فورین کنټري کې تاسو همغه ژبه ورته انتخابوئ، بعد له هغې تاسو کولی شئ په ډېر ښه ډول سره هغه پښتو ته ترجمه کړئ. نو زمونږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه، تر بیا به چې ستاسو لپاره راځو درڅخه اجازت اخلو، هر چیرې چې یاست د الله په امان.